نن به زه ملالا ته به وایم چې یاره ماله واده راوکړه ډېر پریشانه یم یاره ژوند خو یې کړ نه تېرېږي یاره لالا زه واده غواړم ولې پیسې دې ډېرې ګټلې دي روپۍ دې راوړي دي چې واده هم غواړې خدای دې خوار نه کړه یاره نو ژوند خو دغی نه تېرېږي سته ماله واده نه راکوې وروره جانه وایي وایي روپۍ دې ډېرې ګټلې دي زیاته څه وکړم داسې خولې مې کړې دي نو زه د ځانه در جوړې کړم چې تا ته واده در وکړم ته درځه دلته یو چا کول اثر کړی دي چې چېرې دغه یې راکړه څه وایې هو ته درځه دا ټرای خو د ګوړې زو دا خو بیا دې دغه دا ولوره به خلاص خو نن سبا کې ولوره هم دی لکه ریل ګاډۍ چې اخلي دا نو بس ما خبره ورسره کړې ده نه دی ما دونه ټکان ورته کړي دي بس هغه زه دورې دی راته وایي نه دی ته خالي ورته وایې اوکې 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 هو په ټکان کې خو اول نمبر یې بچی دا خو دې ښه ټارګېټ والا یې درځه چې پیوردانګو ورسې ومې نه شرمایه سمه ده یا نن سبا کې ولورونه هم دونه دي ولاکه سړي وسوله راځه اسما چې موقع ته ورې دې لکه دا سیدی دا رقم شای دی نو به لور سره کم شای لکه لالا دا زما خرابه دی ته ټیم په بسه لکه تا ورته ویلې ول چې دا لور مو ته در کومه و د ماته د ځان ډېر صفت وکړي نو په دا مو ته در کوم څه چې پاتې ورته وکړې لکه ما ورته ویلې مال زه جازونه جوړوم ما خرڅوم مې وروره جانه جازونه مې دي اتل لکه وروره هلیکاپټران مې دي وروره جانه په دوبۍ کې مې بزنس دی په امریکا کې مې بزنس دی نو خامخا نو ده راته ویلې ولې داسې دونه سرمایهداره ده سرمایه دې چیرې پټه کړې ده سرمایه مې نه ده پټه کړې درواغ ورته وایم درواغ اشه نو تا اوس څنګه حساب دی نو که رښتیا دی نو که لور کوم مو ته دی زوم که زه له خدایه غواړم ښه اشه لکه دا دې خطا څنګه کلی لالا تا ته زه نه یم معلوم چې زه انټرنیشنل درواغ وایم ما انګریزان نه خطا کړي سړی دي وروره جانه څنګه نه خطا کوم بیا خو بله لور لري که نه لري او ښځې لري بله لور لرې چرګه وکړنګې د کور ولاړه ده بس لالا واره به زه واده وکړم اوس بیا دې تا ته موږ خو هلته ملا راولو نه دی اوس یې راته څه بیا خبره ملا راولو ملا هغه ټیک دی ټیک دی په مخه مې ته زر راځئ ټیک دی زه تر تا نه داسې ځینوان یم چې بیا وروره جانه څوک درته ونه وایي شپې دې به زر راځه